د سولې په خبرو کې ځنډ او د امریکا مداخله. اساسي پوښتنه دا ده چې دا خنډ او ځنډ به تر کله وي او څنګه به حل کیږي. په دغه ویډیو کې را سره د هر څه وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. 20 ورځې پوره کیږي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هلې ځلې کوي، خو لا هم دوی د دغو خبرو لپاره پر کاري اصولو او کړنلارې توافق نه دی کړی. د دواړو اړخونو د تماس ډلې ترمنځ 8 غونډې شوي، خو په 2 اساسي مسایلو کې اختلاف هر څه په ټپه درولي دي. که څه هم دواړه اړخونه وایي چې څو ځله یې بدیل طرحې هم وړاندې کړي، خو د پرمختګ هیڅ خبر نشته. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې دا خنډ او ځنډ به تر کله وي او څنګه به حل کیږي. دا ښکاره ده چې که دواړه اړخونه له بهرني فشار او درېمګړي پرته همداسې پرېښودل شي، نو په میاشتو به هم پر اصولو کړنلاره او اجنډا توافق ونه کړي. له دواړو اړخونو لا هم د سولې لپاره داسې اراده نشته چې پکې له خپلو ځینو اساسي دریځونو تیر شي، نو ځکه د طبیعي توافق چانس کم دی. له دې امله چې په تیرو نږدې 20 ورځو کې دواړه اړخونه یوازې یو له بل سره مخ دي او کوم بهرنی فشار نشته، نو ځکه معقول انعطاف هم نشته چې ستونزه حل شي. څومره چې د دغو خبرو ځنډ زیاتیږي، همدومره د یو درېمګړي یا تر دې په واضح ټکو د بهرني فشار اړتیا زیاتیږي چې هغه تر امریکا کارنده او اساسي فشار بل نشته چې دوی اړ کړي. نو امریکا به کله مداخله کوي؟ د افغانستان د سولې پروسه د امریکا له خوا روانه شوې او دوی به یې پر مخ بیایي. دا سمه ده چې امریکا اوس هم ګټه کړي، خو که په راتلونکي کې دا پروسه تعقیب نه کړي، نو ګټې به یې له ګواښ سره مخ شي. له طالبانو سره د توافق له لارې امریکا ډیر څه ترلاسه کړل. امریکایي ځواکونه، مرکزونه او بنسټونه خوندي شول. د زرګونو ځواکونو د وتلو لپاره خوندي لارې برابرې شوې. د امریکا په لګښتونو کې سلګونه لسګونه میلیارډونه ډالر کمښت راغی او د دې ترڅنګ طالبانو د امریکا له دښمنۍ لاس واخیست. دا هغه څه دي چې امریکایانو ترلاسه کړي او ټرمپ ترې په راتلونکي ټاکنو کې ګټه اخیستلی شي. خو د دې لپاره چې د امریکا اوږدمهاله پلانونه عملي شي او ګټې یې له ګواښ سره مخ نه شي، دوی اړ دي چې د سولې روانه پروسه بیا هم تعقیب کړي، مداخله وکړي، فشار راوړي او شته خنډونه له منځه یوسي. که د سولې دا خبرې بریالۍ نشي، نو امریکا اړه ده چې د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي، چې له یوه اړخه به دا ملاتړ امریکا ته ګران پرېوځي او له بله اړخه به د دغه حکومت پایښت هم سخت وي. له بل اړخه که دا خبرې نتیجه ورنه کړي، نو طالبان به زور کاروي او د زور له لارې د طالبانو بریا به د امریکا د ماتې او د طالبانو د بریا تصویر ورکړي. له همدې امله امریکا به د سولې دا خبرې بریالۍ کوي. د دې پروسې د بریا لپاره له یوه اړخه امریکا ډیره بیړه نه لري او له بل اړخه غواړي هغه وخت مداخله وکړي چې ټول اړخونه او عام خلک د امریکا د مداخلې غوښتنه وکړي. په خبرو کې ستونزې او ځنډ به همدا حالت برابر کړي، ژر به د امریکا مداخلې ته لار هواره شي او هغوی به مداخله وکړي. خو اوسنی خنډ له منځه ولاړ شي، اوس به پرمختګ وشي، خو بیا به ځنډ او خنډ رامنځته شي او امریکا به یې د له منځه وړلو لپاره بیا مداخله وکړي. له بده مرغه د ښکېلو اړخونو دریځونو او چلند دا پروسه پردی کړي او اوس یې برخلیک تر ډیره د امریکا په لاس کې دی. ګرانو کتونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظریات لرئ؟ خپلې تبصرې او نظرونه مو راسره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.